سلامونه خوږو دوستانو، ښه راغلاست. زه جاوید یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. خوږو دوستانو، تاسو په 2025 کې د 2026 ډیوي لاټري پروګرام لپاره نوملیکنه کړې ده. تاسو د ډیوي لاټري نوملیکنې ته انتظار کوئ چې نتیجه به کله اعلانیږي. د ډیوي لاټري د اعلان دقیقه نیټه کوم تاریخ دی، کومه نیټه ده. که چیرې ستاسو لاټري نتیجه کامیابه وي یا فرض مثال تاسو غواړئ چې د ډیوي لاټري نتیجه چک کړئ، څنګه به چک کوئ؟ د نتیجې د چک لپاره تاسو سره کوم اسنادونه اړین دي، کوم اسناد به تاسو له ځانه سره ولرئ؟ دغه او دغسې نورې پوښتنې د ډیوي لاټري د نتیجې په هکله ستاسو په ذهن کې شته دی. که چیرې تاسو دغسې پوښتنې په خپل ذهن کې ولرئ، په دې ویډیو کې مونږ هڅه کړې ده چې مکمل ډول باندې ستاسو دغسې پوښتنو ته جواب ووایو. د لاټري د نتیجې د چک مکمل طریقه کار تاسو سره شریک کړو چې تاسو یې څنګه چک کولی شئ. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. تاسو د ډیوي لاټري د نتیجې د چک لپاره هیڅ چیرته مه ځئ، چاته پیسې مه ورکوئ. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې ډیرې پوښتنې ما مطرح کړې، تاسو ته مې یادونه وکړه. خوږو دوستانو، د ډیوي لاټري نتیجه په دغه تاریخ باندې چې کوم په سکرین باندې ما تاسو ته ذکر کړی، په دې تاریخ باندې اعلانیږي. تاسو په اوله ورځ باندې وګورئ، په اوله هفته کې وګورئ، 2 هفتې وروسته وګورئ. هر ټایم چې تاسو وګورئ او ستاسو نتیجه کامیابه وي، بیا تاسو خپل کارونه مخته وړلی شئ او مخته اقدام کولی شئ. د ډیوي لاټري د نتیجې چک لپاره یوازینی دغه ویب سایټ دی کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. تاسو غلط ویب سایټ ته مه ورځئ. کله چې ویب سایټ را خلاص کړئ یا ویب سایټ څنګه را خلاصیږي، همدې هدف لپاره زه ورځم د خپل کمپیوټر سکرین ته او نوره طریقه زه تاسو سره د کمپیوټر په سکرین باندې شریکوم. کله چې خوږو دوستانو تاسو خپل د کمپیوټر سکرین ته یا د موبایل سکرین ته راغلی، نو دلته کې تاسو سره براوسر پکار دی. یا به تاسو سره کروم براوسر وي یا به فایرفاکس وي. نو دغې براوسرو کې چې تاسو هر یو براوسر را خلاصوئ، نو تاسو په هماغې باندې کولی شئ چې نتیجه چک کړئ. د مثال په ډول زه راځم فایرفاکس داسې را خلاصوم. چې کله ستاسو سره براوسر را خلاص شو، نو تاسو به راشئ دغه ګوګل لټون ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دا زموږ سره ګوګل لټون دی یا ګوګل سرچ برخه ده. په لټون کې به تاسو ډېر اسانه ولیکئ ډیوي لاټري. بس دومره لیکل به تاسو وکړئ. دا لیکل به زه تاسو ته داسې رازوم هم کړم ډیوي لاټري. چې کله ستاسو سره دا لیکل وشو، نو تاسو به بیا دا سرچ کوئ. نو زه به دلته انټر پریس کړم او دا به زموږ سره سرچ شي. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ، زموږ سره د ګوګل لټون یا ګوګل سرچ برخه راغله. دلته امکان دی ولري تاسو ته نور ویب سایټونه هم راشي، خو تاسو به یوازې جینوین یا حقیقي ویب سایټ خلاصوئ. دا چې جینوین حقیقي ویب سایټ کم دی، د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې ما تاسو ته لینک اچولی دی، هماغه ځینه کولی شئ لینک یې کاپي کړئ. لکه څنګه چې وینئ، زموږ سره ویب سایټ را خلاص شو. نو ویب سایټ کې ډېرې برخې دي، خو دلته تاسو ډېر په اسانه باندې دغه یو بټن فقط پیدا کړئ، چک سټیټس. دا بټن هم چې پیدا کړه، بس دې باندې کلیک واخلئ او لږ انتظار وکړئ. د لږ انتظار نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو، دلته موږ ته ویلکم برخه راغله. دا لیکل به تاسو دقیق ولولئ. او دلته خوږو دوستانو فیلحال د 2026 کال نتیجه تاسو نشئ کتلی، یوازې د 2025 کتلی شئ. خو زه صرف تاسو سره طریقه کار شریکوم چې تاسو طریقه زده کړئ. لاندې به راشئ، سیمپلی او اسانه په دې کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ چې ویب سایټ موږ ته د نتیجې د چک کولو فارم راکړي. دا فارم زموږ سره راغی. لکه څنګه چې تاسو په فارم کې ګورئ، اول تاسو نه کنفرمیشن نمبر غواړي. دا نمبر حتما تاسو سره باید وي. کله چې تاسو اپلای کوله، نو خامخا دا نمبر به تاسو اخیستی وي. له دې نه وروسته لاست فیملی نیم، ستاسو تخلص
یو ستاسو نوم دی، بل ستاسو تخلص دی، لکه څنګه چې ستاسو پاسپورټ یا ستاسو نیشنل آی ډي یا تذکره کې ذکر شوی وي، نو دې برخه کې به هم تاسو خپل فیملی نیم یا تخلص ولیکئ. لکه د مثال په ډول باندې جان احمدزی، لکه خان مومند، خان نوم شو، مومند تخلص شو. جان احمدزی، لکه جان نوم شو، احمدزی تخلص شو. نو په دویمه برخه کې تاسو نه تخلص غواړي، او په دریمه برخه کې ستاسو نه ایئر آف برډ، ستاسو د پیدایښت کال غواړي. دا هم حتمي دی، یوازې کال غواړي، میاشت او ورځې نه غواړي. او هغې نه وروسته تاسو نه اټنټیکیشن غواړي. په دې برخه کې دلته کې دغه کوم کوډ چې تاسو ته درکړی دی، بس دا کوډ تاسو چینجولی هم شئ. دغسې دا کوډ به تاسو دلته ولیکئ. اوس زه راځم خوږو دوستانو، همدغه معلومات ما دلته تیار په نوټ کې له ځان سره لیکلي دي. نو تاسو هم دا معلومات ټول باید له ځانه سره ولرئ. لومړی زموږ سره کنفرمیشن نمبر دی، دا نمبر به تاسو راواخلئ، کاپي به یې کړئ، او په اوله برخه کې چې کوم زموږ سره دغه اوله برخه ده دلته به تاسو پیسټ کړئ. نو ستاسو کنفرمیشن نمبر د 2026 به په 2026 یا په 2026 باندې شروع وي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو دلته وګورئ خوږو دوستانو، موږ ته داسې یو اګزامپل یې هم راکړی چې ستاسو دغسې یو نمبر به وي، او هغه به 14 کرکټره یا 14 حروف او اعداد او سمبل وي. له دې نه وروسته په دویمه برخه کې تاسو به فیملی نیم ور واچوئ. د مثال په ډول زه ورته لیکم رحماني. له دغې نه وروسته ایئر آف برډ، د مثال په ډول زه ورته لیکم 1992 او بیا له دې نه وروسته به تاسو دغه لاندې کوم کوډ یا کوم اټنټیکیشن کوډ چې تاسو ته درکړی دا به دقیق ولیکئ، او بیا به راشئ په سبمیټ باندې به کلیک واخلئ. کله هم خوږو دوستانو چې تاسو په سبمیټ باندې کلیک واخلئ، نو تاسو ته 3 نتیجې راتللی شي. اول دا چې ستاسو نتیجه به کامیابه وي، که نتیجه هم کامیابه وه تاسو ته به یو PDF فایل درکړي، او په هغې کې به مکمل معلومات درکړي چې له دې نه وروسته تاسو دغه کارونه مخته وړلی شئ. دویم کیدای شي ستاسو نتیجه ناکامه وي، نو تاسو ته به وایي چې تاسو نه یې سلیکټ شوي، یو ناټ سلیکټډ، داسې یو میسیج به درکړي تاسو ته. او دریم که چیرې ستاسو په معلوماتو کې غلطي وي، نو تاسو ته به وایي چې تاسو داخل کړي معلومات غلط اچولي، نو تاسو خپل ټول معلومات چک کړئ. اوس راځو یوې بلې مهمې خبرې ته خوږو دوستانو. که چیرې تاسو خپل کنفرمیشن نمبر ورک کړی وي، تاسو سره ستاسو تخلص هم وي، ستاسو د پیدایښت کال هم تاسو ته معلوم وي، هر څه وي، خو تاسو سره کنفرمیشن نمبر نه وي، نو بیا به څه کوئ؟ نو اسانه خبره ده خوږو دوستانو، ټینشن ورته نه کوو، کنفرمیشن نمبر هم تاسو پیدا کولی شئ. په همدغې فارم کې لاندې به دغلته تاسو راشئ. دا برخه به لږ زه تاسو ته داسې زوم هم کړم، لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته لیکل شوي فارګاټ کنفرمیشن نمبر. نو فارګاټ کنفرمیشن نمبر برخه باندې چې کله تاسو یو کلیک واخلئ، لږ انتظار به وکئ، نو تاسو ته به فارم نوی شي، بلکل یو نوی فارم به راشي تفصیلي شکل کې، او هغې کې چې تاسو نه کوم معلوماتونه غواړي هماغه معلومات به تاسو دقیق واچوئ. نو بیا تاسو خپل کنفرمیشن نمبر هم پیدا کولی شئ. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو، وریفای انټرنټ، دغه داخله باید تاسو وریفای کړئ، تایید یې کړئ. نو فلحال خوږو دوستانو د 2026 نتیجه تاسو نشئ چک کولی، نو دلته ځکه 2025 راغلی. نو که تاسو نه د 2026 نتیجه ورکه وي، او کله چې د نتیجې پیل یا شروع وشي دې ځای کې به 2026 راځي. په دویمه برخه کې به تاسو نه ستاسو تخلص غواړي، بیا به ستاسو نوم غواړي، فرست نیم، او په افغانستان کې میډل نیم نه وي. په افغانستان، ایران، پاکستان بعضې هیوادونو کې دغه میډل نیم نشته، او که چیرې تاسو میډل نیم ورکړی وي نو هم دلته باید ورسوئ. او له دې نه وروسته بیا ستاسو د پیدایښت دقیق کال غواړي، کوم چې ستاسو په نیشنل آی ډي یا ستاسو په پاسپورټ کې وي. نو دلته وګورئ مانټ غواړي، میاشت غواړي، ډے ورځ غواړي، ایر کال غواړي، او له دې نه وروسته تاسو نه ایمیل ادرس غواړي. هماغه ایمیل ادرس تاسو نه غواړي په کوم باندې چې تاسو نوم لیکنه یا ثبت نام د لاټري لپاره کړی وي، او بیا هم تاسو نه اټنټیکیشن غواړي، او بیا تاسو نه سبمیټ غواړي. سبمیټ نه وروسته ستاسو ایمیل ته یو ایمیل راځي، او ستاسو معلوماتونه که دقیق وي په هماغه ایمیل کې به ستاسو کنفرمیشن نمبر وي،
او تاسو ته به نتیجه هم معلومه شي. نو په دغه طریقه باندې خوږو دوستانو تاسو کولی شئ چې د ډي وي لاټري نتیجې چک وکړئ او تاسو خپلې نتیجې کتلی شئ. تاسو د خپل دوستانو د خپل فیملی نتیجه کتلی شئ. ډیره اسانه طریقه ده. چاته هم پې پیسې مه ورکوئ، چېرته هم نه ځئ. په خپل موبایل په خپل کمپیوټر کې تاسو په دغه طریقه باندې د ډي وي لاټري نتیجه د هر کال چک کولی شئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دغې ویډیو نه به هم څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي. که ستاسو دا ویډیو خوښه وي، ویډیو د خپل نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.